السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب نن راغلو لاهوري هوټل ته لاهوري هوټل دا په نوشهره روډ باندې مردان سپورت کمپلیکس سره څنګ په څنګ باندې دی په دې کې چې کوم ډېر خپل خلکانه دي سره ملاویږي وسره خلک وته لړ رزونه راځي په دې کې چې کوم دي کنه خوري نن تک چې کوم دي کم پی سی بی کوچ منتخب شو احمد سید او عدنان رئیس ایله چې کوم دي مردان امپایر اسوسییشن ایولې ورکوټ غونډه کې پورم په دې هوټل کې را جوړ کړی دی کیک به پای کټ کوي د روټې پورم په هم را جوړ کړی دی نو ورزو او وی طرف ته ایو سره به کوم دي خبره تریم کو مو سره اوسېږي دا وخت ما سره احمد سید موجود دی سره خبرې تر کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ول مخکې د جیمونګ مبارکبادي درکو ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني تاسو کوچ او منتخب شو نن تاسو ټول ملګری راغلي دي کیک کټ کوه خوشحالي منوکړه په دې خوشحالي موقع باندې تاسو څه نه ده زه هو پهله خو شکریہ ادا کوم د مردان امپایر اسوسییشن چې موږ له دونه زبردست پروګرام ارینج کو او دا زمونږ اسوسییشن ماشاءالله 13-14 سال رن کیږي ناصر الله په سپرویژن کې عارف استاد جی په سپرویژن کې خو یو بل ډایرکشن ته روان دی یو بل منزل ته روان دی نو ډېر غټه شکریہ ادا کوو د دې امپایر اسوسییشن ډېر غټ رول لري د مردان په کرکټ کې ان شاء الله امید کوم چې دا امپایر اسوسییشن د کشان رواني او زمونږ د امپایر چې کم کوالیفاید امپایر دی د پی سی بی چې د دې چې کم د څنګه د دې د امپایرینګ دی او څنګه دغه دی د سره د مردان کرکټ یو بل لیول ته رسیدو وړ دی زما امید دی چې ان شاء الله د کشان موږ خپل کوشش جاری ساتو او دې کې به نور امپایر زیټ کو ینګ او دا امپایر اسوسییشن چې کم دی دا به ان شاء الله یو بل عروج او خپل پوره دغه مقام ته رسو ان شاء الله په مردان کې بغیر څه باندې میچ را روان دی به کلی څه پته لیکنه لګي دا ان شاء الله نزدی ان شاء الله بس دا اخیر دا موسم نه خشي نو ډیر ایونت غټ ایونت چې کم د مردان کې روان دی او دا مردان عوامو ته چې کم د یو غټه موقع ملاويږي یو غټ میچ چې کم د روان دی ان شاء الله نن ریس موجود دی سره خبر تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مخکې د جی مبارکبادي درکو ډیر مننه اول خو تاسو بیا تاسو د چینل او سپیشلی زموږ د مردان کم امپایر اسوسییشن دی هغه ډیر مهرباني چې موږ داسې پروګرام ارینج کو نو ډیر د خوشاله موقع دی ان شاء الله او بیا ځل د دې شکریہ ادا کوم څومره خوشحالي مې وسونه تاسو چې کوم ټول ملګری راغلي دي کیک هم کټ کو ډیر زیات د خوشاله مکان دی ځکه چې د مردان په تاریخ کې زموږ په خیال دا د لومبه داسې دغه دی چې داسې یو امپایر اسوسییشن جوړ شوی دی د ناصر الله بنی ګرانی کې سره عارف استاد جي نور ډیر مرګري دي دا یو ډیر د خوشاله مقام دی ځکه چې مردان کې داسې شونه کمی وو نو زموږ مشرانو دا دغه وکړه چې داسې مردان کې یو اسوسییشن بګار دی هغه داسې اسوسییشن جوړ کو زموږ د مرګري بګي نور مرګري هم بګي اټ کې ان شاء الله د مردان کرکټ د ډیر پیدي ملاوي ان شاء الله ټیک د ډیر شکریہ جی بالکل سره مو خبر تر وکړي دا وخت ما سره عارف مردان وی ولر دي نن چې د فنکشن راغلو دي سره دی په خبره تر کو دی په حواله باندې جدي سوینا ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی ایوان نن خو جی کم دا فنکشن چې را جوړ شو پی سی بی کې چې کم دا نوې کم کوچ منتخب شو عدنان رئیس او احمد سید په دې باندې لکه رڼا واچوي ډیر مننه کم چې دا فنکشن و دا د مردان کرکټ امپایر اسوسییشن د طرف نو او زه ډیره شکریہ ادا کوم اول د ناصر خان چې پاکستان کرکټ بورډ افیشل امپایر دی د سره سره احمد سید او عدنان رئیس چې کوم د مردان سټي کرکټ اسوسییشن او د ممن سټي کرکټ اسوسییشن د پی سی بی افیشل کوچز اناونس شو هغه ته مبارک ورکوم دا فنکشن سپیشلی لاهوري فوډز کې چې کوم د مقصود دی هغه کې موږ منعقد کو په دې حواله سره چې کوم میرټ باندې فیصله وشوي او دا دوانه چې کوم زموږ لیجنډري د مردان فرست کلاس کرکټرز دي هغه ته بالکل په مهرباني باندې دا سیټونه ملو شو نو زموږ د مردان کرکټ د دې په مدد سره ان شاء الله پرمختګ کوي او مخکې بځي میچونه سو پوزیشن دی کله بس کېږي څه پته لیکنه ایکسپیکټډ دی چې د 13 جولای نه چې کوم دی دا میچز چې کوم دی دا مختلف ملکونو خارونو کې شروع شي او مردان هم پای کې یو سنټر دی چې عبدالله خان یونیورسيټي چې کوم ګراوند دی هغه پکې ایکسپیکټډ دی چې البته هم د مردان میچز وي د لاهوري فوډز هوټل په حواله باندې سوال غواړي څنګه هوټل جوړ کړل دی خدای لاهوري فوډز د ډے 1 موږ دلته راځو او دا دلته موږ ډینر کړی دلته لنچ کړی دی او ډیر زبردست انتظامات دي او یو دا میسج زموږ طرف نه دی چې کم دلته کې د مردان د نورو هوټلونو په نسبت باندې د دې چې کم ریسټورانټ ته او د چې کم کوکس دي او عمله ده نو ډیر زبردست ده او د دې چې کم آیټمز دي ملای بوټي چکن ټکا او چکن کڑھائی نو دا ډیر زبردست دی او دلته څومره چې فیملیز
فیسلټیز دی هغه راتلی شي او ایر کنډیشن هالز دي سره میټینګز کانفرنس هر څه په دې کې دی شي. ټیک دی ډېر منډېډ شکریہ. تاسو دې خبره ترې وره دی هوټل په حواله سره خبر تر شو چې ډېر خپل هوټل دی جوړ کړی دی او خلک ودا لر زونه خلک راځي او دې سره چې کمی زمونږ اخبارونه سره تاسو چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان.